عمران خان ویلي چې د افغانستان اسلامي امارت پاکستان ته د TTP غړو بیرته ستنېدل غواړي. سلام ستړي مشئ پام وکړئ د امپراتور ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د پاکستان مخکنی صدر اعظم عمران خان رسنیو ته وویل چې د افغانستان اسلامي امارت غواړي چې د تحریک طالبان پاکستان غړي بیرته پاکستان ته ولاړ شي. خو بل ورته د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویلي چې اسلام آباد په هیڅ ډول له تحریک طالبان پاکستان سره د صلح خبرو ته چمتو نه دی. عمران خان وایي د تحریک طالبان پاکستان ستونزه د اسلام آباد د ناسمې بهرنۍ تګلارې نتیجه ده. عمران خان د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته په ځانګړي مرکه کې وویل چې له بده مرغه موږ د لویدیځ ګټې خوندي کړې او ځان ته مو ستونزې جوړې کړې. نوموړي وویل چې زه تل دا خبره کوم که موږ بې پرې وای په دې جګړه کې مو برخه نه وای اخیستې نو موږ به ډېر چانس لرلی چې د وسلوال کنټرول کړو. خو کله چې موږ یوې خوا ته ودرېدو دوی پر پاکستان هم بریدونه شروع کړل او د پاکستان خوا ته تحریک طالبان جوړ شول چې اوس پاکستان ته وایي چې تاسو امریکایي پلوه یاست نو حملې کوي. عمران خان چې د 2013 کال له اګسته د 2022 کال تر اپریل پورې د پاکستان صدر اعظم وضعیته کړه موږ تل نور استعمال کړي یو. هغه وویل کله چې موږ ته د امریکا اړتیا شي موږ استعمالوي او موږ استعمالیږو. د افغان جهاد پر وخت موږ استعمال شو او بیا یې لکه کاغذ دستمال وغورځولو. د ترهګرۍ په جګړه کې استعمال شو بیا هغه ختم شو او موږ یې وغورځولو. دا زموږ خپله ګناه ده موږ ته خپله ځانګړې بهرنۍ تګلاره پکار ده. عمران خان دا هم وویل چې د پاکستان او افغانستان پښتانه د شوروي اتحاد د یرغل پر مهال هم په یو سنګر کې د روسي ځواکونو پر ضد جنګېدل. دغه خلک دي چې د ډیورنډ کرښه نه مني خو عمران خان څرګندوي چې د خلکو به د دې پولې دواړو خواو ته ازادانه تګ راتګ کاوه چې بیا د خپلې واکمنۍ پر مهال اغزن سیم تیر کړ او دیوال یې وواهه. عمران خان ته پر سږ کال د اپریل په میاشت کې پارلمان ته د نه باور رایه ورکړه او شهباز شریف صدر اعظم شو. عمران خان وایي چې په کابل کې اسلامي امارت له دې سره مخالفت نه کوي چې د تحریک طالبان پاکستان غړي د پاکستان ته ولاړ شي خو د پاکستان اوسني واکمنان له دې سره مخالف دي. د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر اسد مجید خان له جاپاني خپرونې نایکی ایشیا سره په مرکه کې چې د جمعې په ورځ خپره شوه وویل چې اسلام آباد له تحریک طالبان ډلې سره په هیڅ ډول خبرو ته چمتو نه دی او کله به هم ورسره خبرې ونه کړي. د شهباز شریف په مشر حکومت سږ کال له تحریک طالبان پاکستان سره د صلح خبرې پیل کړې وې خو ناکامې شوې.